د سولې په خبرو کې شل ورځنۍ دمه. د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مرکچی پلاوی تیر ماښام ناوخته کابل ته رسیدلی دی، خو د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی بیا پاکستاني مشرانو سره د خبرو لپاره یاد هیواد ته تللی دی. دواړو خواو ویلي چې دوی به د اجنډا په ټاکلو کې د وړاندې شویو مواردو په تړاو خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملا برادر سفر د پاکستان په رسمي بلنه شوی دی. هغه زیاته کړې طالب پلاوی په دغه سفر کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان کډوالو او ځینو نور مواردو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي د وسلوالو طالبانو د اسلام آباد سفر د افغان سولې پروسې یوه برخه ده. هغه په ټویټر لیکلي دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ برخه ده چې مهم افغان طرفونه د سولې خبرو ته ورسي. د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان ته د طالب وسلوالو د پلاوي د سفر په اړه بېلابېل نظرونه لري. د چارو یو شمېر کارپوهان په داسې حساس وخت کې پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د هیئت سفر پر ځای نه ګڼي او وایي دا ډول سفرونه به هلته له ملکي او نظامي چارواکو سره ناستې د سولې خبرو کې اعتماد او باور له منځه وړي. دوی مجبور و مکلف دي چې د خپل نږدې دوستانو سره چې خپل استخبارات پاکستان ده او سیاست خارجي د پاکستان دلته په عمق د سیاست کې ډېرې خبرې ځان سره لري چې هغه په مرور د زمان د نقشه د لارې یا اپروچ چې ورته وایي دا به دی تطبیقوي. دوی نه د بعدي کم هدایتو په خاطر باندې ورغلي دي او هغه به خپل هدایتونه اخلي او دوی ته به هدایت خپل ورکوي، دوی بعدي په نشستونو کې هغه طرحه کوي او دغه نه به دفاع کوي. خو بل لور ته یو شمېر نور کارپوهان د افغان سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼي. وایي دا ډول سفرونه د بین الافغاني مذاکراتو د بریالیتوب لپاره مهم دي. فکر کوم چې ملا برادر افغان سفر پاکستان ته د څو اړخ لري. یو اړخ دا دی چې د خپل خلکو سره به دوی هلته مشوره کوي، په عین حال کې سفر یې هم په رسمي بڼه باندې سفر کوي چې هلته د پاکستانیانو سره هم دوی خبره وکړي، ځکه چې پاکستان هغه ملک دی چې د افغانستان په باب باندې هم مثبت رول لوبولی شي هم منفي رول لوبولی شي. نو د دوی کوشش به دا وي چې پاکستان په افغانستان په باب باندې مثبت رول ولوبوي. ټاکل شوې ده چې د سولې خبرو دویم پړاو د راتلونکي جدي میاشتې په 14 نیټه بیرته په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې تېره ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاده هم ویلي و چې دواړه ټیمونه د پر خپل ټاکلي وخت بیرته مذاکرات پیل کړي.